نمبر اور کوېسچن پوره ډیټا دلته لیکل شوې ده صحیح ده کوېسچن به ریډ کوي 5.4 هلته نه وزن کوي لینث موږ لګي باندې څومره دی 20 فوټ اف سی پرایم اف وائی ډیډ لوډ لایو لوډ height width of web d is the top from the steel معلومه څه شي as موږ معلومه صحیح شو اچھا دا د هغې ډیزاین کرایټیریا ده ډسټنس بټوین ویب موږ سره څومره دی 10 فٹ دی صحیح شو سب سے پہلے موږ معلومو افیکټیو ویټ 10 فٹ دا سره کوېسچن کې هر څه شته دی هغې لپاره درې ریلیشنې دي تاسو له پته چې دا ټي بیم دی ټي بیم لپاره خپل درې ریلیشنې دي ایل بیم لپاره خپل درې ریلیشنې دي ټي بیم لپاره دی سولا ټایم ایچ ایف پلس بی ډبلیو ایچ ایف دلته دی بی ډبلیو دلته دی ټول پوټ کا 76 راغلی سیکنډ ریلیشن دی ایل این بای 4 ایل این موږ له 20 دی ډیوایډ بای 4 ملټیپلای بای 12 ځکه دی چې فوټ نه موږ انچ ته وړو دې نه موږ سره 60 راغلو سینټر ټو سینټر ډسټنس بټوین ویبس موږ له آلریډي کوېسچن کې ګیون دی څومره دی 12 دی 12 څومره دی فوټ دی ملټیپلای بای نه 10 دی ملټیپلای بای 12 موږ 120 رالو دې نه پهله کوېسچن کې موږ سره سینټر ټو سینټر ډسټنس موږ له ګیونو 50 هغې سره موږ دا ویب والا موږ جمع کړی دا 10 یا ویډ اف ویب موږ جمع کړو دلته آلریډي تاله کوېسچن کې ګیون دی جمع کول ضرورت نشته اچھا لیسٹ آف د 3 دی کې څه شی دی 76 60 120 60 پکې موږ سره لیسٹ آف د 3 دی نو بی از سلیکټډ واټ 60 سلوشن ته راشه کله چې ډیډ لوډ لایو لوډ ګیون وي نو هغې کې ورته دا ټوټل راوباسي اچھا 1.2 ټایمز ملټیپلای ډیډ لوډ 1.6 ټایم ملټیپلای لایو لوډ دا به وکړي دی نو موږ سره ووتو 256 کې پر کې فوټ اټ از ډیمانډ دا ډیمانډ تا سره ووتو ډیمانډ ته موږ دلته از ایکول ټو کیپیسټي کوو اچھا لیور آرم څه ته وایي لیور آرم از آلسو کالډ مومنټ آرم د ټاپ نه والا د کوم ځای کې چې سټیل یوز شوی وي دې ته موږ څه وایو لیور آرم هغې لپاره دوه ریلیشنې دي لیور آرم موږ ریپرزینټ کوو په زیډ باندې نو هغه موږ راوباسو هغې کې به موږ دې کې موږ لیسټ آف د 3 اغستی و هغې کې به موږ الو هاییسټ آف د 2 دوه ریلیشنې دي 0.9 ملټیپلای ډي هغې نه موږ سره رالو ډي موږ سره کې باندې 18 هغې نه موږ سره رالو 16.2 بل دی ډي ماینس ایچ ایف بای 2 डी माइनस एच एफ मुझ सर राले बाई 2 आगे मुझ सर राले 16 हाईएस्ट ऑफ द 2 16.2 था सर जिड हुआ तो सही है सेलेक्ट द लार्जर वैल्यू इन दिस टू अच्छा उस मंग रवासो एरिया ऑफ स्टील आगे मुझ संग रवासो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मोमेंट फोर्स मुझ सर बराबर है ए एस एफ वाई मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज जेड के बराबर है ए एस दल्टा पर एफ वाई दा दल्टा रावल दा वंसरा डिवाइड तराशी مومنٹ تا رئیس دی از ایکول ټو کیپیسټي او ډیمانډ موږ از ایکول ټو اغستی دی نو موږ سره 256 دی 256 موږ سره په فوټ کې موږ واړولو انچ ته ډیوایډ بای اف وائی موږ سره 60 زیډ موږ سره راغلی دی 16.2 دا ملټیپلای کو ایریا اف سټیل تا سره ووتو فار ایکویلیبریم موږ څه وایو فلنج از نیوټرل ایکسس از ان فلنج ټینشن از ایکول ټو کمپریشن टेंशन मुझ सर बराबर है ए एस एफ वाई कंप्रेशन मुझ सर बराबर है 0.85 एफ सी प्राइम ए सी बते मुझे उबास दा वदल तम बूज डिवाइड तवराशी देखिए बा टोटल पुटिंग को कि ए एस रावत है एफ वाई मुझ सर क्वेश्चन की दे 0.85 एफ सी प्राइम क्वेश्चन की दे दाजी तरोबासी एरिया ऑफ स्टील बा दा सर रोसी सुमरा दे 55 दे उस मुझे फ्लैंज एरिया रोबासु ची आया फ्लैंज एरिया द दिन जेता दा कमला कजेता वा नो मो वायु ची दा पा न्यूट्रल एक्सिस په فرنچ کې دی که کومه وه موږ به وایو چې دا په ویب کې دی ایریا آف فرنچ ته موږ راړو موږ سره برابر دی افیکټیو ویټ ملټیپلای ایچ ایف موږ چې وکړو 240 راووتو شاته موږ سره 55 موږ سره د هغې کې دننه دی اور assumption that neutral axis and flange is true ویټنس راوباسو ویټنس موږ شاته وکړو چې اے ایس بای بی ای برابر دی هم چې وکړو ویټنس راووتو اچھا دې کې به موږ اوس پهله موږ سره زیډ څومره راوتی 16.2 آخر کا کوېشن زیډ موږ سره لیور آرم دی لیور آرم څه ته وایي د ټاپ نه واګه کوم ځای کې چې سټیل یوز شوی وي نو هغه موږ ته اوس معلوم نه دی چې دا څومره دی نو هغې دپاره دوه ریلیشنې دي
دې کې چې ته پوټینګ وکړې هغې کې وګوره کوم چې هایسټ ویلیو وي هغه به ته ټیک کړي چې یاره دا موږ سره د زیډ ویلیو وي سمجھ آ رہی ہے اچھا آگے دیکھ نو دغه زیډ ګوره پهله موږ سره 16.2 که نه بیا موږ دا به موږ ایزمپشنز کوو انټل هغې پورې 17.5 رالو بیا موږ بل وکړو 17.57 مطلب 5 نه بعد اوس ډیجټ کې چینج رالو پهله 16.2 نه 17 ته راټوپ کړو بیا 17.5 نه 57 ته راټوپ کړو مطلب دا معمولي چینج چې راشي نو هلته به ته خپل کوېسچن ودرې کله پورې چې زیات چینجونه راځي ته به دا کنټینیوټي جاري ساتي اچھا ویټنس تا راوباسو اوس د زیډ رایستو بله طریقه ده شاته دوه ریلیشن وي هغې بېله طریقه وه اوس چې دی تھرو آوټ به دا سیم طریقه وي موږ سره دی ډي ماینس اے بای 2 ډي تا سره شته دی کوېسچن کې ګیون دی اے تا راوباسه دی بای 2 یې وکړه زیډ تا سره وي صحیح شو اے ایس همغه طریقه ده همغه فارموله ده چې مومنټ ډیوایډ بای اف وائی زیډ صرف چینج پکې سره رالو چې شاته زیډ 16.2 دلته 17.5 شو پوټینګ دی وکړو اے ایس وکړو دغه اے ایس تر راواله د اے سی والے فارموله کې پوټینګ فارموله کومه یوه اے سی چې موږ راوباسو ایریا اف کنکریټ ایس ملټیپلای اف وائی ډیوایډ بای 0.85 پرایم برابر دې کې چې موږ پوټ وکړو ایریا اف کنکریټ راووتو صحیح شو ایریا اف کنکریټ تا سره راووتو دا اوس پته ده چې موږ سره زیډ کې چینج ډېر راغلی موږ اوس بل یو ټریل کوو چې موږ سره دا زیډ چینج موږ سره کم شي هغې دپاره ایریا اف کنکریټ بیا راووتو ایریا اف کنکریټ چې بیا راووتو ویټنس بیا راوباسه ایریا اف کنکریټ ډیوایډ بای بی ای کوم چې اپډیټ ایریا اف کنکریټ راوتی دی هغه پکې پوټ کړه بی ای باندې ډیوایډ کړه تا سره دا راووتو ویټنس راووتو نو زیډ موږ بیا راوباسو ډي ماینس اے بای 2 डी تا سره کوېسچن کې ګیون دی اے بل اوس اے رالو ویټنس شاته بدل اوس دلته بدل رالو اچھا موږ وکړو 17.57 رالو دلته اوس 17.5 معمولي چینج رالو موږ به دلته کوېسچن خپل ودرو اوس ګوره ورته دلته موږ سره ایریا اف سټیل دی کې کم یو یوز شوی نو ګوره چې دا معمولي چینج چې رالو که نه ولې درولو نو ته به اوس دلته راشي ایریا اف سټیل ته 2.9 دی زه به دلته لږ دی کې فیکټر اف سیفټي پرووایډ کړم ما ورته 3 ورکړو 3 د کومه ایریا ده 3 نمبر 9 بار چې زه یوز کړم هغې نه موږ سره دا راځي 3 نمبر 9 بار وساتم 5 by 4 9 by 8 هول سکویر سانسر رالو ملټیپلای 3 که هغې نه به 3 راشي مطلب چې دغه سټیل به زه یوز کړم 3 سیخان او نمبر 9 والا هغه موږ سره کم ډیمانډ پوره کړي 256 سمجھ آ رہی ہے بس به چیک دپاره رو مینیمم 200 by اف وائی او دلته اے ایس 1 مینیمم به موږ سره څه برابر رو مینیمم ملټیپلای بای وی ډبلیو ډي وی ډبلیو تا سره دی ډي تا سره دی دا راوباسه تا سره نو اے ایس مینیمم هم راووته او رو مینیمم راووته